د اختر په شپو او ورځو کې د خوست ښار د خوستي ځوانانو په اړه مشهوره ده چې په غم او ښادۍ کې ونډه تر نورو رنګینه او پرجوشه ده. له دودیزو جشنونو نیولې بیا تر ډله ییزو روژه ماتو د لوبو تر ډګرونو او اوس اختر ته په چمتووالي. خوستکاریانو ته اختر پلمه ده. ځینې د کاري فرصتونو ګټه اخلي او ځینې هم په خپلو اړتیاو پسې تر خوست ښاره راغلي. امنیتي مسؤلین وايي امنیتي وضعیت برقرار دی ځکه خو د عامو خلکو راتګ ښارته ډیر دی. د خوست امنیتي او کشفي بنسټونه د خوست ولایت په ټولو مربوطاتو کې د خوست میشتو ولسونو څخه د ساتنې په موخه بشپړ چمتووالی لري او ان شاء الله العزیز هیڅ چاته به د هیڅ نوع مزاحمت کولو فرصت ورنکړو. بلخوا عام وګړي بیا وایي چې د تیرې ادارې پر مهال به یې د ولسوالیو په بازارونو کې د اختر لپاره سودا کوله، خو په وروستیو 3 کلونو کې چې امنیت ښه شوی تر ښار پورې د سودا لپاره راځي. اسلامي امارات ډېر ترتیبات جوړ کړي دي، د ګډۍ ورځ به خپله زمینه برابره کړي وي، صحیح شوله چې ډېر روډینه بند کړي دي وي ته صحیح شوله په این ټول خلک په بازو بازو کې خپل سامان وخولي. امنیت بیخي برابر دی، په شوله سودو ښه په درش کې راغونې دي. ښه په کلونو پرتله یې سږ کال امنیت بیخي ټینګ دی، صحیح ده او به خلکو په ازاد زړه بازار ته راځي، د کورنۍ لپاره یو څه سودا اخلي او په ازاد زړه راځي دلته سودا اخلي. امنیت ماشاءالله ټینګ دی. د هیواد جنوب ختیځ زون خوست ولایت چې په 12 ولسوالیو کې واړه او لوی بازارونه لري، د مرکزي ښار په شمول د ولسوالیو اړوند بازارونو کې هم د اختر په شپو او ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. محمد الله سروري، حریت راډیو، خوست.